سلامونه نیکله دوستان راځي نن تاسو ته وخایم چې څنګه مونږ کولای شو چې ادرس چینج کړو. اکثره ملګری مانه په کمنټ کې سوالونه کړي دي چې مونږ څنګه دا ادرس چینج کړو. اکثره مانه غوښتي چې مونږ ته چینج کړو، خو دا خبره مزدي زنه نشم کولای ځکه چې دا آنلاین سیستم دی او تاسو نه امضا غواړي. کچېرته تاسو آنلاین اکاونټونه یو اس سی آی سره لري یا پینډینګ کیسونه لري یا گرین کارت مؤخصه هغه کپی 1 دی سالم دی او اس آی وی دی، هر هغه کیسونه چې کیس تاسو تر هغه وخته پورې چې تاسو باید خپل ادرسونه ته تبدیلوي چې کله یو ځای نه بل یو کور نه بل کور ته ځئ تر څو چې تاسو د امریکا سیټیزن شوي ناست، یعنی د امریکا پاسپورت مو نو اخیستی. نو هغې د خاطره باید موږ څنګه دا چینج کړو خپل ادرسونه. دا ډېر په اسانه کیږي او ما زه درته دلته واضح توګه تشریح کوم. که چېرته تاسو آنلاین اکاونټونه بیا لرئ تاسو کولی شئ چې په اسانه سره خپل آنلاین اکاونټ کې دغه شی لاګین شو هغې ځای نه تبدیل کړو. که چېرته آنلاین اکاونټ باندې نه پوهېږئ او تاسو کولی شئ چې په پی ډي اف فایل باندې ډاونلوډ کړئ، ځان ته هر یو کس هر یو فامیل غړي ته جدا جدا دغه کې ولیکي او امضا یې کړي او میل باکس کې هماغه کوم ادرس ته چې ضرورت دی ویلېږي. زه درته اوس ښیم په دغه طریقه باندې مخ ته لاړ شه. ښه، کله چې تاسو کروم او دا شیان هم خلاص کړئ هغې نه وروسته تاسو کولی شئ چې ولیکئ AR11 فارم چینج اف ادرس دغه چې انتخاب هم کړ. تاسو کولی شئ چې دې ځای نه مستقیم خپل پی ډي اف فایل دغه کې څه ورته وایي لاسته راوړئ. تاسو به ورته ووایئ چې پی ډي اف فایل آنلاین هم دا کولی شئ چې ډک کې همدغه ځای نه تاسو کېږي، خو هغه بیا دغه غواړي تاسو باید ورته AR11 فارم چینج اف ادرس دغه ورته ووایي څه ورته وایي پی ډي اف فایل AR11 چینج اف ادرس change of address PDF دا دلته درته ښیي ډایرکټ دا چې دلته لاندې راشئ او دا ځان ته ډاونلوډ کړئ change of address card دغه دی. دا ګورئ دغه ډایرکټ تاسو ته راغی. دغلته دغه ځای نه به که کمپیوټر کې ته که کمپیوټر یي کمپیوټر نه دغه ځای نه به ډاونلوډ کړئ ځان ته او دغلته ادرس یې دی. ګورئ دغه ادرس دی. دغه ادرس ته به که دلته لیکلی دی complete all filed on this form sign and date form and mail it to us. دغه دی. ګورئ دغه ادرس یې دی تیار یې لیکلی دی په خانه دغه چارکونجه دغه کې دی. دغې له طریقه تاسو دغه ادرس به په پوسټخانه کې ورکړئ هغوی به درته لیکي. بیا فرم څنګه ډکېږي د اول کې به خپل نوم ولیکي چې احمد محمود هر څه چې احمد زه ورته وایم چې زما نوم احمد دی، احمد دا لاس نیم دی او ګیوینګ نیم چې شی دی زه ورته وایم چې محمود محمود او میډل نیم که څوک لري هغه دی، که نه لري موږ اکثره نه لرو. ډیټ اف برث دی څه دی جنوري 1 2001. دا مقصد ځان زه اوس دا ما مثال استفاده کوم. ای نمبر باید تاسو ولیکئ. ای نمبر چې هر څه دی هغه باید دغلته ولیکئ. ای نمبر که چېرته تاسو نه لرئ نو هغه یو اس سی آی تاسو ته ریسپشن نمبر درته درکړی دی، هغې کې ای نمبر هم ذکر دی. ورک پرمټ کې هم شته دی. هغې له طریقه واخلئ او دلته لیکلي د پریزنټ فزیکل ادرس. دغه پریزنټ فزیکل ادرس به تاسو ولیکئ په اوس فعلا چې کوم ادرس کې اوسېږئ دلته به هغه ادرس ولیکئ هر څه چې دی او بیا دلته به ښار نوم ولیکئ چې کوم ښار کې ته اوسېږئ، کوم ټاون کې ته اوسېږئ، هغې نوم به باید دلته ذکر اوسي. او که اپارټمان وي دغلته به اپارټمان انتخاب کړئ ورته. او که چېرته بیا بل کوم شی بیا دغلته دې ځای نه به اسټیټ انتخاب کړئ چې هر اسټیټ کې اوسېږئ. زیپ کوډ باید دلته خپل زیپ کوډ دې انتخاب کړئ. بعد د هغې نه پریوس فزیکل ادرس په کوم ادرس کې چې پخوا اوسېدلی هغه ادرس دلته بیا ولیکه. دغلته به هغه ادرس ولیکئ. دلته چې ولیکئ د دې به کور دی کور او که اپارټمان وي دلته به اپارټمان انتخابوي او دلته به هغه د اپارټمان نمبر ځان ته به ورته انتخابوي او دلته به بیا هم د سیټ یا ټاون او د ښار نوم به ورکړئ او دلته به بیا خپله څه شی ورکړئ زیپ کوډ به ورکړئ د اسټیټ نوم به ورکړئ او بیا به زیپ کوډ وي. بیا میلینګ ادرس آپشنل. که چېرته تاسو میلینګ ادرس په دغه حالت کې دغه یې څه ورته وایي جدای، یعنې ستاسو اکثره د امریکانو میلینګ ادرس جدای یا مثال کوم رزیډنس یو ځای کې اوسېږي او میلینګ ادرس یې بیا په بل ځای کې
من خو همداسې نه کوو، اکثر افغانان داسې بني، خو بیا هم که چېرته میلینګ ادرس یې ستاسو جدا دی نو دلته به هغه میلینګ ادرس یې خپله ولیکئ. دلته به د سټریټ نمبر اینډ نیم ولیکئ او دلته به سیټي ټاون او اپارټمان او کوم شی سټیټ اینډ دغلته به زیپ کوډ ولیکئ او دغلته پاتې شو لاندې دغلته به څه وکړئ سیګنیچر، دلته به خپل امضا به دې ولیکئ. هر څوک چې دی دغلته به امضا وکړي او بیا به راشي دغلته به ډیټ ولیکي، ډیټ اف سیګنیچر، کومه ورځ چې ته امضا کوې هغه تاریخ به ولیکي. بیا به همداسې راشي لاندې فارم ګوري دغه دا بل پاڼې ته ضرورت هم نشته دی چې بیا یو ځای کې دا فقط دلته دغه د فقط همغه یو پاڼه تاسو ډکوئ او بس خلاص. بیا دغلته به راځئ او دغلته به څه کوئ دغه ادرس به چې کله دا ټول هم په یو میل باکس کې ځای په ځای کړ بیا دغه ادرس به هغه دغه به ولیکي چې مثال 2 دغه ادرس به ولیکي، فرام خپل ادرس به ولیکي، نور هغه ټول شیان بیا ته خپله پوهیږي چې په کوم تاریخ باید ته دغه ترسره کړې. نو هغې د خاطره دغه ډېر اسانه او دغه طریقه ده چې تاسو باید ورباندې بیخي په اسانۍ باندې پوه شوي یاستئ. نو دې ته وایي فارم AR11 چینج اف ادرس یا الاین چینج اف ادرس کارډ، ډپارټمنټ اف هوملی سیکورټي، یو اس سټیزن امیګریشن سرویس. دا په اسانۍ باندې په دغه طریق باندې تاسو کولی شئ چې خپل ادرس تغییر ورکړئ. بیا هم ژوندي اوسئ، مننه، په خدای مو سپارم. همداسې نور ښایسته ویډیوګانو دپاره ما سره پاتې شئ. زه تاسو ته راوړم ښایسته ویډیوګانې، هغه هم تاسو دپاره ډېر مفید د مهاجرت په برخه کې، همداسې نور شیانو په برخه کې تاسو ته اپډیټ شوي معلومات درته راوړم. په خدای مو سپارم. سلام علیکم.